د فاحشې ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو د فاحشې ناول څلورمې او خوندورې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د ناول څلورمه برخه. امید لرم چې تر پایه پورې را سره واورئ. پوران راته وویل ستا څخه یې څه پټه کړم. ما یې هم له بې پروایۍ او ازادۍ څخه ګټه واخیسته او له کبیر سره مې یاري ښه پسې ټینګه کړه او لږ وخت وروسته مې له کبیر څخه پرته نور یاران هم پیدا کړل. څو قرار مې ښه بې عزتۍ ته لاس ور واچاوه. زما کار هم داسې ګړندی پر مخ روان و. بې شرمي او بې حیایي مې تر حد او اندازې وتلې وه. که به عبدالله سره ته ویل ما به اواز پرې رایسته او هغه ته به مې اخطارونه ورکول چې په رسمي توګه به عریضه در باندې وکړم. د هغو خلکو ځایو په واسطه چې ما ارتباط ورسره درلود هر ځای چې به مې زړه غوښتل تللم به. زما خاوند هم بیرونکی او سرناخلاصه سړی و او له دې ویرېده چې دوسیه محکمې ته لاړه نشي او سرخوږی ورته پیدا نشي تر څو چاړه له هډوکي سره ولګېده. هغه داسې چې یوه شپه یې زه له یو ځوان افسر سره ولیدم. نورې طاقت ونه شو هایې هویې تر اسمانه ورسېده. ما ته وویل پوران زما ابرو دې پر ځمکه وغورځوله. نور زه دې ته نه یم تیار چې ستا سره ژوند وکړم. ما پوره په غوسه ورته وویل تا کله ابرو درلوده چې ما پر ځمکه غورځولې وی؟ ستا ابرو چیرې وه؟ هغه راته وویل ما که ابرو عزت نه درلوده خو ستا د پلار او ماما ابرو عزت ستا د کورنۍ او فامیل ابرو تا له هغه څخه هم څه پرې نه ښودل. په دې وخت کې سر اسمان ته پورته کړ او په اوښکو ډکو سترګو یې اسمان ته وکتل. په داسې حال کې چې تر سترګو یې اوښکې راوڅڅېدلې. ویل یې خدایه څنګه چې پوران زما ابرو عزت پر ځمکه وغورځوه ته هم ښه ورځ مه وروینې او د خولې خوند یې د تل لپاره وربد کړې. ما چیغه کړه وشرمېږه نور ژړا او زارۍ نه دي پکار. ژړل د خوارو او سپین سرو بوډیو کار دی. زر شه ما ته طلاق راکه زه ستا څخه طلاق غواړم او بس. دا څومره حیرانوونکې ده. ډېر خلک مې لیدلي چې له خپلې پاک لمنې مېرمنې سره مینه نه لري او کله چې مېرمن بې پته او بې عزته کیږي او پښې تر خپلې کمپلې تېروي نو دوی نوې په دې پوهیږي چې له خپلې مېرمنې سره مینه لري. دا ډله خلک لکه ملا نصرالدین داسې دي. هغه ته یو چا ویلي وو ښاغلیه دا جنۍ ستا په درد نه خوري ځکه د دې ښار ډېر ځوانان پر دې مین دي او غواړي دا د ځان کړي. هغه ورته ویلي وو څومره بې عقل خلک یاست. ښځه چې ستاسې په قول د ښار ټول ځوانان پرې میینان دي نو زه سپینګیری ولې نشم پرې مین؟ امکان لري بعضې وخت د حسد مهرباني په چا کې پیدا شي. عبدالله هم د خلکو له ضده چې زه د خپل شهوت د سړولو آله ګرځولې وم زما سره مینه پیدا کړې وه او له دې کبله یې نه غوښتل چې زه یې له لاسه لاړه شم. بیچاره څومره وژړل څومره فریادونه یې وکړل څومره زارۍ یې راته وکړې څومره لعنت یې پر ما ووایه او څومره کوشش یې وکړ چې ما له خپل شوم هدف څخه راوګرځوي. مګر ما پر دې سربیره چې د هغه خبرو ته مې غوږ ونه نیوه بلکې تر هغه نوره هم ورته ټینګه شوم چې ما ته طلاق راکړه. دا هم باید درته ووایم چې مور مې زما په بدنامۍ او بېلارۍ کې مهم رول درلود. مور مې له هغې لومړۍ ورځې کنځلو څخه چې د دې او عبدالله ترمنځ ښکته او پورته شول تر اوسه یې په زړه کې د هغه نفرت او کرکې اور په لمبو بلېده او هر ځل به یې چې زه لیدلم راته ویل به یې چې زر تر زره له ده څخه ځان خلاص کړه او آزاد ژوند پیل کړه. ښاغلیه څه دې سر در وخوږوم تر څو زما جنجالونو بې شرمۍ د رنګ جامه وغوستله او ترسره شوه او زما شوم هدف هم ترسره شو او عبدالله هم د خپلوانو او دوستانو لخوا تر خبرو او پیغورونو لاندې و چې دومره بې شرم او بې حیا ښځه په کور کې څنګه ساتي. تر څو طلاق مې واخیسته 3 ډبریزه طلاق. څنګه چې مې یادیږي د پسرلي په اخري ورځو کې یوه ورځ د قاضي په مخ کې زما د طلاق مراسم ترسره شول. یو ځل دوهم ځل او دریم ځل د طلاق مراسم ترسره شول او د تل لپاره د عبدالله غورودونکې مور او بدخلقه خوندیو له شره څخه خلاصه شوم. په هغه مازدیګر هغه وخت چې د خاوند کور مې نور پرېښوده په عین خوشحالۍ کې یعنې په دې آسماني غضب یعنې د ژوند د ازادۍ په خوښیو کې مې یو ډول نفستنګي احساسوله. نه پوهېږم ولې ښایي د خپل معصوم ماشوم له کبله به وه
چې د زړه له غوښو مې جوړه شوې وه، او یا به ښایي د عبدالله په خاطر وه. که هر څنګه وو خو بیا هم خاوند مې وو، همراز او همدم مې وو. خو لنډه دا چې کور مې پر خاوند، خاوند مې پر کور، او ټول مې پر خدای وسپارل. او زه مې د مور د کور په لوري روانه شوم چې هلته له سره نوی ژوند پیل کړم، یو آزاد ژوند. ازادي یو داسې ستر نعمت دی چې په نړۍ کې بل ساری نه لري، او خلک د دې نعمت د ترلاسه کولو لپاره هر څه له لاسه ورکولو ته تیار دي. ما مې هم هر څه تر ازادۍ قربان کړل، حتی خپل ناموس او شرف مې هم په دې لاره کې له لاسه ورکړ. مور مې زه په غېږ کې ونیولم، پر مخ کې مچو کړم، او د عبدالله په اړه چې څومره بد ویلی شوی وی ویل، تر څو بیا په ژوند کې د عبدالله په اړه فکر هم ونه کړم. او دا خو یو ښکاره حقیقت و چې ما نور د عبدالله په اړه په ژوند کې فکر نشوی کولی، ځکه هغه نور ما ته 3 ډبریز طلاق را کړی و. ومې ویل، وامې وریدل، ومې خندل او ونڅېدم، او د خوب وار راغی. ما له ستړي ستړي وجود سره ځان پر کټ واچوه، مګر له ټولې ستړیا سره بیا هم خوب نه راته. نه پوهېږم ولې. ستر څښتنه ما ته ولې هغه شپه خوب نه راتلو، مګر زما په زړه کې لا تر اوسه د خاوند د مینې او محبت انګازې ژوندی وې. پر دې سربیره چې تر ننه مې له هغه څخه یوه خوږه مسکا هم نه ولیدلې، مګر د دې سربیره ولې مې د هغه یادونه خوب ته نه پرېږدي. اوهو رښتیا نن ګیتي زما سره نه وه، ګیتي نن شپه زما په بغل کې نه وه. دا د ګیتي بېلتون دی چې ما خوب ته نه پرېږدي، او زما له سترګو یې خوب غلا کړی دی. دا لومړی ځل و چې زما خپله ماشومه یادېدله، او د لومړي ځل لپاره مې احساسوله چې زه یوه مور یم. تر اوسه څو ځله داسې پېښ شوي چې زه مې د لور له څنګ لرې پاتې شوي وم. د ډېر وخت لپاره څو ځله خو داسې پېښ شوي و چې زما او د عبدالله د دعوو په خاطر به زه په میاشتو د مور کره پاتې شوي وم، مګر تر اوسه مې دا نه و حس کړي چې هغه مې د یادېږي، او یاد مې په څنګ کې د نه ویده کېدلو په خاطر خوب نه وي راغلی. مګر نن مې هر څه په رډو سترګو لیدل. هغه وختونه مې رایاد شول چې هغه به مې په غېږ کې پرته وه، شیدې به مې ورکولې. یو ناڅاپه هم همغسې چې پرته وم په ژړا شوم، او د اوښکو لمدوالی مې پر مخ احساس کړ. هغه مې دومره ویادېده چې په لپو لپو مې وژړل. پر ځای لکه مار چیچلی انسان پر یو بل اړخ کېدم، مګر د خوب په رښته ګوره چې چیرې ورکه وه. خو د شپې په پای کې مې سترګې سره ورغلې وي، مګر ویده نه وم، ځکه هغه څه مې په ویښه لیدل د خپلې بدمرغۍ پیلامه. هغه مې د خوب په پرده کې د سترګو په وړاندې تله او راتله، او زه یې قرار او آرام ته نه پرېښودم. ای خدایا، ای ستر څښتنه، ای مهربانه خدایا، دا څه ډول برخلیک دې را په برخه کړی دی؟ دا ماته د کومې ګناه سزا راکول کیږي؟ اصلا زه دې د څه لپاره پیدا کړم؟ په عمومي توګه ښځه په نړۍ کې او په خاصه توګه زموږ په هیواد کې د زنداني او له پښو لوېدلي موجود په څیر پیژندل کیږي. ښځه که هر څه ده او د خدای نه کرده که زما په څیر بې بندوباره هم ده، خو بیا هم هغه د نړۍ د سر تر ټولو موجوداتو خوار او ذلیله موجود دی. لنډه یې ده، هغه شپه چې هر ډول وه لنډه وه او که اوږده، خو پر ما تېره شوه او سهار شو، مګر ما په خلاصو سترګو لیدل چې زه د تباهۍ د کندې پر سر درېدلی یم. په دې وخت کې مې له پوران څخه وپوښتل، تا خپله هم دا خبره احساسوله؟ هغې وویل، هو، ما خپله په ښه توګه احساسوله، او خپله بدمرغي مې د سر په سترګو لیده. او کله چې مې خپله بدمرغي لیدله، نو ما به په خپلو نفساني خواهشاتو ته لا توجه کوله، ځکه له دغو اندېښنو څخه د خلاصون لپاره ما بله هیڅ لاره نه درلوده. ما به هم ځان په نشه او مستۍ کې ښه غرق وساتو، ځکه له خپله زړه مې وېرېدلم او له خپلو خیالونو څخه د تېښتې په حال کې وم. ښه به دا وي چې ووایم چې نور مې هر څه هیر کړل، خپله معصومه لور ګیتي مې هم نوره له یاده ووتله. اوف، دا څه ډول خلقت او څه ډول نړۍ ده! ما چې د خپلې خوږژبې ګیتي په خاطر هغه شپه تر سهاره په ویښه تېره کړې وه. کله چې مې واورېدل چې هغه ناروغه ده، هیڅ یې په کیسه کې نه شوم. او کله چې هغوی سړی راپسې راولېږه او راته وویل چې راشه د آخري ځل لپاره یې ووینه، بل دیدن به په آخرت کې کوي، بیا هم ونه نغلم. او کله چې عصمت راته وویل چې هغه مړه شوه، تر خولې مې چیغه ووته او پر ځمکه بېهوشه راولوېدم.
دا د انسانانو زړه هم عجیب جوړښت لري. نرم دی، ګرم دی، صاف احساس او روښانه دی تر هغه وخته چې خپله غواړي، او کله چې انسان وغواړي چې یخ یې کړي، بېمینې یې کړي او له صافوالي یې خلاص کړي، هغسې هم کیږي. یعنی هدف مې دا دی چې زړه د انسان په خپل لاس کې دی. ما هوډ کړی و چې سخزړې به اوسم، بې رحمه به اوسم، همغسې شوم. غوښتل مې چې د ګیتي ښایسته څهره، صاف ویښته او جذابې سترګې نورې هېرې کړم. غوښتل مې چې د داسې یو سپېڅلي موجود عکس له خپلو یادونو څخه پاک کړم چې په خپله غېږ کې مې هغې ته ساه ورکړې وه. د خپل ضمیر له غږونو یې وشړم، هم یې وشړله او هم مې پاکه کړه. ګیتي مړه شوه، څه ګټه یې درلوده؟ که ژوندی هم وای، آیا هغه زما په څیر نه وه؟ آیا هغه زموږ له جنس او ډلې څخه نه وه؟ لنډه دا چې هغه ښځه نه وه او زموږ د ټولنې ښځه نه وه، څه ډول هغه تر ما نیکمرغه کېدلی شوی؟ زما هیله خو دا وه چې زما ښایسته ګیتي مړه شي. هو، مړه شوه. د خپلې بدمرغې مور په څیر خو به نه کیږي، او د وحشي نړۍ د شهوت پرستانو ښکار خو به نه ګرځي. او دا دی زما ګیتي مړه شوه، او زه یوازې پر دې ناولې نړۍ پاتې شوم. زه یوازې پاتې شوم پر دې سربیره چې ملګرې، انډیوالان، دوستان او خپلوان مې ډیر درلودل، مګر بیا مې هم ځان یوازې لیده. د تنهایۍ او یوازیوالي له ویرې مې چې څومره کولی شوی، هغونه مې بدکاریو ته ډیروالی ورکوه، ځکه له خپلې تنهایۍ او یوازیوالي څخه ډیره سخته ویرېدم. مور مې په پیل کې زما د ازادۍ په خاطر څه نه ویل، او حتی خپله وی د نفستنګۍ د رفع کولو لپاره هغه او دغه څوک راښودل، او کله چې ولیدل چې نوره خبره رسوایي ته رسیږي، پر ما یې پابندي ولګوله او کرار کرار یې زما د اداره کولو لپاره هڅې پیل کړي. ما مې زړه دریاب کې غر کړی؟ نه، زړه مې دریاب ته ولوېده. له عصمت سره مې خبرې وکړې. دا ښځې چې له اوله سره غوښتل چې ما هم د ځان ملګري کړي، دا وخت یې غنیمت وباله او زه یې دې کارونو ته لا تشویق کړم. و اغلې، د یوه څښتن پرېښي او ماشوم له لاسه ورکړې ښځې لپاره دومره بندوباري نه ده ښه. نو په دې به څه وشي چې ته هم د نورو په څیر له خلکو سره مستی او شوخي وکړي. انسان نه خوري، مګر ته و نوشین او پروین نه وینې چې څه کارونه کوي، څه سر دې ګرځوم. دا خبرو به زه داسې ځایو ته بوتلم چې یادونه به زما پر وجود وریښتان نیغ نیغ ودرول. نو هغه مشهوره متل مې له ځان سره ووایه، اوبه چې تر ستر تیرې شي، څه یې والوېشت څه یې ونیزه. له ځانه سر مې وویل چې زه خو بیا هغه هم نوره سپېڅلې او پاکلمنې جینۍ نه یم، او نوره نشم کولی چې د یوې کورنۍ مېرمنې په څیر کور ولرم، خاوند ولرم او کورنۍ جوړه کړم. نو ولې مې ځواني په غم او اندېښنو کې تېره کړم؟ نور مې خپل تنګ او مړ شوی زړه دریاب ته واچوه، او د هغې ورځې په مازدیګر مې د عصمت په مرسته د نایب السلطنه په کوڅه کې ځان ته یو کوچنی کور کرایه کړ. او د هغې ورځې په سبا کله چې مې مور په دوستانو کې د یو چا په کور کې میلمه وه، خپل د ضرورت وړ ټول سامان چې په وسه مې پوره راټول کړ، او په هغه چپ او یوازې کور کې د خپل ځان په لټه پټه شوم. په هغه کور کې پټه شوم، نه بلکې په هغه قبر کې، د بدنامۍ په قبر کې په ژوندونې ژوندی ښخه شوم. مګر زما مور، زړه مې غواړي چې ته په دې اړه فکر وکړې. که چیرې ستا یوه مخته کوتره در څخه لاړه شي او د تل لپاره دې پر خدای وسپاري، حتی د یوه یا څو ساعتونو لپاره د ډیر فکر پکې بندیږي، او که چیرې دې په یوه دقیقه کې ټوله شتمني له لاسه لاړه شي، حتما به ډیر فکر پرې کوي. نو د دې خبرو په پام کې نیولو سره زما د بیچاره مور به څه حال و؟ دې سپېڅلې آسماني پرښتې چې زما ځای خالی لیدلی وي، نو څه حال به پرې راغلی وي؟ څه فکر به یې کړی وي؟ څومره به خواشینې شوي وي؟ تر هر ځایه چې دې فکر کاوه چې زه به دلته یم، لاړله او له هر چا سره چې مې لږ هم پیژندل پوښتنه یې وکړه، او هر څومره چې ډیره وګرځېده هیڅ په لاس ورنه غلل، او په آخر کې خالی لاس او ډک زړه خپل ماتم کدې ته راستنه شوه، او ژړا ته یې ملا وتړله. او زما د همدې بې پتۍ په نتیجه کې مې پلار له هغې سره په دعوو سر شو، او په پای کې هغې ته طلاق ورکړ، او یو سپېڅلې کورنۍ او سپېڅلې جوړه د یوې فاحشې لور له لاسه سره جلا شول. هو، هغوی ټول عمر یو د بل په څنګ کې په مینه، درنښت او صداقت تیر کړی و، مګر د دوی بدمرغه لور د دوی د ټول ژوند د بربادۍ لامل شوه. زما په فکر ستاسې له نظره پلار مې دا یو ظالمانه حرکت تر سره کړی، مګر داسې نه ده. که چیرې ته زما پر ځای وای
او یا که چیرې زموږ په کورنۍ کې د ژوند کړی وای او زموږ د ژوند کولو ډول دې لیدلی وای نو زه پوره ډاډ سره وایم چې تا به زما پلار پر حق بللی او حتی تا به مې پلار ته نه یوازې د دې حق ورکولی چې هغه طلاقه کړي بلکې هغه ته به د هغې د وژلو حق هم ورکولی ته ګوره زما د دې ناوړه برخلیک او تباه کېدو یوازینی لامل زما د بې تدبیره مور او په کورنیو چارو د ناخبرې او ناپوهه مور د غلطې کورنۍ تربیې پایله ده دا ترخه زهر چې ساعت په ساعت زما د ژوندانه په ځپل شوي او درزي جام کې څڅول کیږي ما ته مې خپلې مور په خپل لاس جوړ کړي دي مور به که په شخصي ژوند او کورنیو چارو کې لاسوهنه او مداخله نه کولی او که زما پر سر زما له خاوند سره جنگ نه کولی او هغه ته بد رد نه ویلی او که چیرې زه بې پروایي او بې شرمۍ ته نه تشویقولی او که چیرې د شپې او ورځې په سلهاو واره ما ته نه ویلی چې خاوند ته مې طعنې او پیغور ورکړم نو نن به کار دې د شرم او بې حیایۍ کنډوالۍ ته نه رارسېدلی دا زما مور و چې د هغه لپاره په زرګونه بهانې پیدا کولې او ما ته به د هغه په اړه بېلابېل غلط خیالونه راکول او کوشش یې کاوه چې هر څومره زر کېدی شي له هغه بېچاره سړي څخه جلا او د تل لپاره د هغه له مېرمنتوب څخه محرومه شمه او هغې په څو ځله کوشش کاوه چې ما د حیا او شرم له پردې راوباسي او د هغې په خپله خبره چې هغه کوشش کوي چې ما ته د تفریح او ساترې موقع او لوازم آماده کړي دې ناپوهه او جاهلې ښځې په ما دومره چارې وکړي چې زه تر دې ځایه راورسولم او کله چې اوس کار تر کاره تیر شو هغه په ځان پوه شوه چې څه یې وکړل اوس چې زما ژوند ټول پر بل مخ واوښته هغه راویښه شوه او په ځان پوه شوه اوس کوڅه په کوڅه وره په وره په خپلې بېناموسه لور پسې ګرځي او د شپې او ورځې قرآن مخ ته نیولی او خپلې بې حیا بې پتې او بېناموسه لور ته چې د دې د بربادۍ سبب ګرځېدلې د ښېرا کوي زه په دې نه پوهېږم چې په نړۍ کې تر دې بله بده ورځ هم شته چې هغه یې په خپلو ښېراو کې زما لپاره وغواړي آیا تر یوې فاحشې په نړۍ کې بل بدتره څوک هم شته زما او د مور برخلیک مې تر دې ځایه راورسېده چې یو پر بل ملعنت ویل پیل کړل هغې د دې لپاره ماته ښېراوې کولې چې خپل عفت او وفت مې له لاسه ورکړی د دې لپاره چې د بې فتۍ بې حیایۍ او بې ننګۍ په دام کې تر غاړې غاړې غرقه شوی یم او له دې کبله چې د هغوی د بېلولو لامل ګرځېدلی یم او زه په دې خاطر چې هغې زه تر خپلو غوښتنو او شخصي تمایلاتو جار کړی وم په نوي کور کې مې هوډ وکړ چې له چا سره به نه وینم او هغه د چا په خبره له ځانه به ګوښهنشینه څوک جوړوم چې نه مې څوک پیژني او نه څوک پیژنم زما کار چې له لومړۍ ورځې فاحشهتوب او بې حیایي نه وه او په یوې درنې او باعزته کورنۍ کې دنیا ته راغلی وم تعلیم یافته او سپېڅلې جینۍ وم په بهرنۍ ژبه پوهېدم پر خیاطۍ او اشپزۍ مې ښه لاس بر و ما مې ډیپلوم په لاس کې درلود او کوله مې شوی چې د اطلاعاتو او کلتور له وزارت څخه خپل د مقررۍ مکتوب واخلم او په یوه ښوونځي کې د ښوونکي په توګه مقرره شم او کولی مې شوی چې د نوم په بدلولو مې د نوي کور پر سر یوه لوحه وځړوم او یوه ابداره او له درنښته ډکه خیاطي پرانیزم مګر داسې ونه شول چې زه دې په دې کور کې تر مرګه آرام او قرار ژوند ولرم ښاید پوښتنه به درته پیدا شي چې ولې ونه شول نه پوهېږم رښتیا خبره دا ده چې زه مې تر اوسه له ځانه پوښتم چې ولې مې ونه شوی کولی چې ځان له تورمخۍ او بېلارۍ خلاص کړم او د دنیا او آخرت مشکلات مې حل کړم مګر په عین حال کې د دې پوښتنې ځواب دومره سخت نه دی پوران د پلار او مور له اړخه لاړه او هر څه ننګ ناموس حیا او پت یې پر ځای پرېښودل او خپله دا هم لاړه او که رښتیا درته ویم هغه په دې لاره کې خپل ځان هم وبایلود نوره زه نه وم ما مې خپلولي له لاسه ورکړې وه او نه مې شوی کولی چې ځان له دې بېننګۍ او بېحیایۍ څخه وباسم او په عین حال کې اوس هم ډیر شکر کاږم چې زه د هغو ښځو په څیر نه شوم چې هر چیرې او هر چا ته ورځي ما تر دې وخته چې ستا سره خبرې کوم هر څه مې چې کړي دي په خپله خوښه او تمنا مې کړي دي اوس هم که څوک زما کور ته راځي زما په خوښه او غوښتنه به راځي زما په ګوتو شمار یارانو دا ځای هم پیدا کړی و او اجازه یې غوښته چې خپل باوري ملګرو ته هم په دې خصوصي بنډارو کې بلنه ورکړي ما هم نه غوښتل چې کور دې بې له جم و جوشه خالي وي ځکه د هغه انسان په څیر شوی وم چې له تنهایۍ ویریږي او هغه څوک راڅخه جوړه شوې وه چې خپل خیالونه ورته بلا شوي وي او ځان بیروبار او جم و جوش ته رسوي چې فکر یې پر بله شي دا چې ما مې له کوره خانقاه جوړه کړې وه
او هر څوک تلل او راتلل یوازینی علت یې همدا و. ما په خپلو یارانو کې ته باور وکه له هیڅ چا سره مینه نه درلوده، ځکه چې د مینې کلمې ما ته چندان معنا هم نه درلوده. مینه یعنی څه؟ باید وخورو وڅښو او ژوند تیر کړو. دا چې دوه کسه خپلې خوښۍ او خوشحالۍ شریکوي او ګډ ژوند کوي درواغ وایي. که چیرې په خپلو خبرو کې رښتیا ګویا وي نو ناروغه دي، یو عقلي ناروغ، یو پر خیال او اندېښنو سپور ناروغ. تر څو یوه ورځ بهرام ټلیفون راته وکړ او زما څخه یې وخت واخیسته چې لیدو ته مې راشي، او دا یې هم راته وویل که چیرې اجازه وي یو تن ځوان ملګری هم له ځانه سر راولم. ما په پوره ډاډ سره ورته وویل پروا نه لري، مګر هیره دې نه وي چې دا کومه لوچکخانه نه ده. ته په دې ښه پوهېږې ښاغلیه، او که چیرې بهرام نوره زه دې خبرو ته پرې نه ښودلم چې ووایم. هغه راته وویل اغلې دا زما ملګری، څه ډول چې ته فکر کوې هغسې نه دی. ښه بیا به یې پخپله هم ووینې. ټلیفون مې پر ځای کېښود او په خپل 20 کلن ژوند کې مې د لومړي ځل لپاره په زړه کې ډېر حیرانوونکي ټکانونه احساس کړل، او بې له کوم دلیله مې د دې ناپېژندل شوي کس لیدلو ته زر زړه وشو. خدایا یعنی څه؟ ما چې دا ښاغلی نه دی لیدلی، زه چې له هغه سره نه پیژنم، ما چې د هغه په اړه خبرې تېرېستونکې خبرې له بهرامه نه دي اورېدلي. دا څه ډول وسواس او اندېښنې دي چې زړه مې د هغه په لیدو کې کوي؟ دا ډېر حیرانوونکی وسواس و. ډېره ناقراره وم او له ځانه سره مې ویل که د کوم علت په خاطر بهرام نه راته او یا هغه له ځان سره را نه ولي، حالت به مې تر دې هم بدتر شي. آیا دا هغه زما دا دوست ځوان دی، ښایسته دی، پیسهداره دی، مشهور او پیژندل شوی کس دی؟ آیا هغه ډېر پوه دی، شاعر دی؟ ډېره حیرانه وم پر دې سربیره چې له هغه سره مې شناخت او پیژندګلوي نه درلوده. خو بیا مې هم له ځانه پوښتل نو ولې د لیدلو لپاره دومره ناقراره شوم؟ ولې دومره د زړه له کومې غواړم هغه ووینم؟ آخر ولې؟ ستا دې په خدای قسم وي مه خانده، ما لیونی او بې عقله مه بوله، او که چیرې خاندې هم حق په جانبه یې، ځکه چې دا په خپله یو لیونتوب دی چې څوک دې د یو ناپېژندل شوي کس د لیدلو لپاره دومره په حیرانتیا او وسوسه کې راګیر وي، او هغه د چا خبره پر نالیدلي مخ دې مین شوی وي. د پاهشي ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا و د ناول 4مه برخه. تر بلې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.